د خبریال ویبپاڼې درنو لیدونکو، لوستونکو او اوریدونکو جوړ په خیر. زه امینه عزیزی یم او د نن ورځې خبر افغاني دیګ بخارونه د نړۍ 14 هیوادونو ته صادریږي. د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د راشکو بابا په نوم د دیګ بخار جوړونې فابریکه د هیواد بیلابیلو ولایتونو سربیره جوړ شوي دیګ بخارونه د نړۍ 14 هیوادونو ته صادروي. د ننګرهار ولایتي مسؤلینو پر وینا د راشکو بابا د دیګ بخار جوړونې د فابریکه په نړیواله کچه خپل معیاري تولیدات د ګاونډیو هیوادونو سربیره قزاقستان، قرغیزستان، روسیې، عربستان، کویت، قطر او یو شمېر نورو هیوادونو ته صادروي. د دې فابریکې مسؤلین هم وایي چې دوی په کابل او ننګرهار کې پراخ فعالیت لري. ورسره په فابریکه کې 200 کسان په مستقیم او تر 500 زیات په غیر مستقیم ډول په کارونو بوخت دي. د دوی په وینا له دې امله چې جوړ شوي دیګ بخارونه یې تر نورو هیوادونو ښه او په ضمانت ورکول کیږي، نو تولیدات او صادرات یې زیات شوي دي. د دیګ بخارونو په دې فابریکه کې 200 کسان چې په مستقیم ډول په کارونو بوخت دي د خپلو کورنیو ډېرې اړتیاوې له دې لارې پوره کوي. د دې فابریکې د مسؤلینو په وینا په بهرنیو هیوادونو کې د افغانانو سربیره اوس بهرنیان هم د افغاني دیګ بخارونو څخه کار اخلي، چې په دې توګه یې بهرنیو هیوادونو ته صادرات نور هم ډیر شوي او ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د راشکو بابا شرکت خپل تولیدات د نړۍ په کچه له اول درجه سټیل څخه جوړوي، چې په دې توګه یې خپلو هیوادوالو او نړیوالو ته چمتو او وړاندې کوي. مننه چې راسره وئ. د ورځې پاتې مهم او وروستي خبرونه د خبریال پر بېلابېلو پتو موندلی شئ.